السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم څنګه کولی شو فیسبوک اکاونټ نمبر چینج کړو. نو دا ډېره ښه خوندوره ویډیو ده، هیله ده چې تر پایه پورې یې وګورئ. نو مخکې ډېر زه ویډیو شروع کوم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر ټولو لومړی تر تاسو ورسیږي. نو اوس هم د یوټیوب طرف ویډیو شروع کوم. لومړی به تاسو خپل لایټ فیسبوک را خلاص کړئ. هر کوم چې لایټ فیسبوک را خلاص کړو نو دا درې خانې اپشن یې په دې لومړني اپشن به څنګه سئ کلیک سره وکړئ. نو لاندې به راشي ته لیکلي سیټینګس، نو د سیټینګ اپشن به ورسره وهئ. پرسنل انفارمیشن، یو اپډیټ یور نیم، فون نمبرز اینډ ایمیل ادرس. نو په دغه لومړني اپشن څنګه سره تاسو سره کلیک وکړئ. هر کله چې دا خلاص کړو نو یوه شیبه به څنګه کوئ انتظار ورته وکړئ. لومړی سره کې لیکلی نیم د پرسنل نیم، د ایډیټ کې لیکل دلته خپل نوم چینج کېږي. ایډیټ دلته ایمیل ادرس لیکل د خپل فیسبوک نمبر باندې جوړ کړي هغه څنګه کېږي ایمیل ادرس ته تبدیلیږي. دلته لیکلي فون نمبر دا درېیم اپشن یې داسې کوم چې زمونږ اصلي مقصد ده، نو دې اپشن به تاسو څنګه کوئ کلیک وکړئ. دا ایډیټ اپشن یې دلته ایډیټ به تاسې ووهئ. هر کله مو چې ایډیټ ووهئ نو داسې یو انټرفیس به تاسو ته راوړي. نو ته لیکلي اډ فون نمبر، نو دغه اپشن باندې څنګه کوئ تاسې د سره کلیک وکړئ. هر کله مو چې اډ فون نمبر ووهئ نو دلته به یوه شیبه انتظار وکړئ. دلته لیکلي کنفرم یور فون نمبر، کن یو هیلپ یو ریسټ پاسورډ ایزلی، یعنې تاسې دلته خپل پاسورډ کوم نمبر چې غواړئ چینج کړئ ورته هغه نمبر به دلته څنګه کوئ ورکوئ. زه اوس یو نمبر ورکوم 0.650 مثلا دا نوم ما ورکړ ته لیکلي کنټینیو. نو په دغه کنټینیو اپشن به څنګه سئ تاسې در سره کلیک وکړئ. نو اوس په دلته یوه شیبه انتظار وباسئ. نو دلته لیکلي کنفرم کوډ انټر د کوډ ان ټیکسټ سینډ. نو دغه کوم نمبر چې تاسو دلته ورکړی نو دلته به څنګه سي دې نمبر ته به تاسو ته یو کوډ راشي. هغه 5 رقمي عدد کوډ به تاسو دلته کې کنفرمیشن کوډ په دغه کې ووهئ یا بلته به د کنفرم ووهئ. نو تاسو فیسبوک نمبر به څنګه سي چینج سي. نو زه اوس نه غواړم چې چینج کړم، زه بېرته څنګه کوم سینډ کوډ اګین وهم او بېرته خپل نمبر هم افغاني نمبر مې زما صحیح ده. نو دا وه د نوم چینج کولو طریقه. هیله چې خوښ یم. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو مده کوم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.